د لوی او بښونکي خدای په نامه خوږو ماشومانو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. خوږو ماشومان ما تاسو ته په تېره خپرونه کې دوه تعریفه وړاندې کړي ول، یو حساب، دویم ریاضي. خوږو ماشومانو زه غواړم تاسو ته د ریاضي او د حساب تعریف یې ورته بیا هم تکرار کړم چې هم په ذهن کې کښینی. شروع به کړو. ریاضی از کلمه ریاضیت گرفته شده که به معنای کوشش کردن و تلاش کردن است. ریاضی به 4 بخش تقسیم شده است. اول حساب، دوم الجبر، سوم هندسه، چهارم مثلثات. حساب عبارت از علم است که به معنای شمارش و پیمایش است. شمارش چی را میگه او پیمایش چی را میگه؟ شمارش شمار کردن را گویند او پیمایش اندازه گیری کردن را گویند. خوږو ماشومانو اوس به لاړ د خپل نوي درس ته. عملی چهارگانه حساب 4 عملی لري. اول جمع، دوم تفریق، دریم ضرب او څلورم هم تقسیم. خوږو ماشومان اول عملیه حساب چې ده جمع ده. زه غواړم تاسو د جمع تعریف هم وړاندې کړم. جمع در لغت یکجا کردن را گویند و در اصطلاح یکجا نمودن اشیاء همجنس را جمع گویند. خوږو ماشومان زه غواړم تاسو ته د جمع په تعریف کې یو څه لنډ مثال هم درکړم. قلم له قلم سره جمع کیږي، خو قلم له کتاب سره نه جمع کیږي. ولې؟ ځکه چې همجنسه نه دي. خوږو ماشومان زه غواړم تاسو ته د تفریق تعریف هم وړاندې کړم. تفریق در لغت کم کردن را گویند و در اصطلاح کم کردن اشیاء همجنس را تفریق گویند. خوږو ماشومان زه غواړم تاسو ته د تفریق په تعریف کې یو څه لنډ مثال هم درکړم. ځکه لکه 5 لرې، 2 روپۍ زاولې واخلئ، 4 روپۍ پاتې شي 3 روپۍ. خوږو ماشومان دا د نن ورځې خپرونې تر بلې خپرونې خدای په امان. ښې چارې.